و دا خبره ده دا مسله مخکې موږ بیان کړې وه. بیا خو نور الحمدلله زموږ په زمانه کې هر سړی عالم دی، هر سړی مفتي دی، هر سړی په علم باندې امام ابو حنیفه دی. بس بیا نو د بعضې خلک نو نه یوازې دا چې په مسله ځان پوه کړي، شکنځل شروع کړي، پوچ ورد وایي او داسې ده او هاسې ده او داسې ده او هاسې ده. نو وروره موږ خو دا دین چې بیانوو، حضرت مولانا اشرف علي تهانوي صاحب ته یو چا وویله ولملایانو د ځانه څخه د دین ټیکهداران جوړ کړي دي. څه شي جوړ کړي دي؟ ټیکهدار یې د ځانه جوړ کړي. هغه ورته وویل نه غلط سوی، ملا ټیکهدار نه دی، ملا چوکیدار دی. ټیکهدار نه یم، ټیکهدار د دین الله پاک دی، دا دین د الله جل شانه دی، د نبی علیه السلام په واسطه راغلی دی، ملا چوکیدار دی. نو زه خو چې خبره کوم، زه خو د ځانه خبره نسم کولی، زه بیا مقلد یم د مذهب، زه به د مذهب د کتابه څه خبره کوم تا ته. دا چې ته هغه نه منې تر هغو غټ یې یا ښکنځل کوې، د ښکنځل په حقیقت کې ما ته نه کوې، دا د مذهب و علماو ته کوې، دا به ټوله دین ته کوې. نو دا خو بیا ستا خپل مشکل دی، الله پاک دې زما سره هدایت درته وکړي. موږ خبره چې کوو د ځانه یې نه کوو، د کتاب په حواله یې کوو. باقي کتاب چې څه راته وایي هغه که ستا پرتوبیات سمه یي که نه یي سمه